دی خپل مور ته وای مور ما ته خپل ټول حقوق وایا چې زه د خپل ټول حقوق تعالی درکم او بس تا د حقوقو نه فارغ شم مور ته یې بچی ټیک دی خو ماله لږ ټیم راکړه چې زه هغه ټیم باندې تا سره لږ دا لیکل وکړم دی د شپې اوده دی د ژمي شپه ده مور یې راویښه شوه پاکې کوزې نه پاکې اوبه د ده په دې کمیس باندې واړولې طلایې باندې واړولې دا یخې اوبه چې ده ته ورسېدې د چې سترګې وغړولې مور دې بچې ګورې خنځلې خیرې ونه کوي دې د هغې طلایې نه لږ سیټ ته شو بل طرف ته اوده شو چې دې په خوب ورغی مور له بله لوټه اوبه راوړې ده ته یې واړولې دې چې راویښ شو مور ورته وګوره خیرې کنځلې ونه کوي بیا دې یو بل سیټ ته سملاس بیا ورته مور اوبه واړولې دې چې راویښ شو جو خبرې کولې مور دې کې به زه سملم څنګه ته وایې کنځلې به نه کوې خیرې به نه کوې وایې بچیا پاکه طلایي ده پاکې اوبه دي ستا جامې پې نه دي ګندې شوي ما ته هغه ورځ وښیه ما ته هغه ځای وښیه چې زما په بدن باندې تا بیچازې نه کړي زما په لاسونو تا بیچازې کړي زما په پاکو ګوتو تا بیچازې کړي زما په سر تا بیچازې کړي زما په اوږو تا بیچازې کړي زه منځه ته په سیده پرېوتم او ته راوختې په ما دې بیچازې وکړې زما په غېږ کې تا غوله بیچازې کړي ژمي کې وې نو ما به تا طرف ته ګرمه بستره کړه او زه به په خپله باندې په شال کټ کې سملاستم ما ته به لاندې هوا لګېده ما خو تا ته یو ورځ نه دي ویلي چې زه به په دې ګنده ځای کې څنګه سملمه دی ورته په خپو پرېوت مورې زه ستا یو نعمت نشم ادا کولی